السلام علیکم په چینل ټاپ 20 کارز خوش آمدید. ملګرو په نننۍ ویډیو کې تاسو ته د لندکروزر موټر په اړه معلومات درکوم. هیله ده چې ویډیو تر اخره وګورئ او څه نه څه معلومات ترلاسه کړئ. لندکروزر په حقیقت کې د ټویوټا کمپنۍ تولید دی او لومړی ځل په 1951 کال کې د جیپ په شکل کې تولید شوی و. این موترها به خاطر اعتبار و طول عمر بیشتر خود به شهرت رسیدند. کانادا، مالیزیا، هنگ کنگ، شمالی کوریا، سنگاپور، تایلند او د اروپا ډیره برخه دا موټر نه استعمالوي. خو استرالیا بیا له هغه هیوادو څخه دی چې دا موټر پکې ډیر زیات استعمالیږي او ټویوټا کمپنۍ هم د دې لپاره چې خپل موټر وازمایي د استرالیا هیواد هغه غریزو سیمو ته دا خپل موټر لیږي او هلته یې ازمایي. هغه هیوادونه چې دا موټر پکې رسما خرڅیږي البته هغه اروپایی هیوادونه هغه روسیه او اوکراین دي. این موترها در آفریقا هم به شهرت خود رسیدند چون حکومتداران و سازمانهای حقوق بشر مانند ملل متحد و غیره از این موترها استفاده بیشتری دارند. در تمام کشورهای عربی مانند مصر، قطر، امارات متحده عربی و غیره از این موترها استفاده وسیع دارند. و افغانستان هم از جمله کشورهایی است که این موتر درش بسیار استفاده می شود. ځکه چې افغانستان یو غریز هیواد دی او خامه سړکونه او خامه ځایونه ډیر لري، نو دا موټر پکې ډیر استفاده کیږي. او ټویوټا لندکروزر یو له هغه موټر څخه دی چې په ډیر ښایسته شیپ او قوي جوړ شوي. او ټویوټا کمپنۍ خپله هم دا ویلي دي چې دا موټر یې د آف روډینګ یا هم د خامه سړکونو لپاره جوړ کړي. بله دا چې ملګرو په دې موټر کې له محافظتي سیستم نه ډیر زیاته استفاده شوې، هغه که ایر بیگز دي یا هم د بریک سیستم دی او یا هغه نور ټول محافظتي امکانات، نو ډیره ښه استفاده ترې شوې ده په دې موټر کې. او ملګرو که مو کله سفر کړی وي دوبۍ ته او یا هم دوبۍ ته سفر وکړئ، نو دا به ووینئ چې هلته عربان او د دوبۍ هغه اوسیدونکي خلک هغه له دې موټرو څخه ډیره زیاته استفاده کوي او دا موټر صحراو ته بیایي، هلته یې په ریګونو کې ځغلوي او خوند ترې اخلي. دوستان اگر شما هم دلتان شد از این موتر لذت ببرید، پس به دزرت سفاری یا هم دشت سفاری بروید، آنجا یک موتر را کرایه بگیرید و از این موتر لذت ببرید. او بله خبره دا چې ملګرو په دې موټرو کې له LED څراغونو څخه کار اخیستل شوی چې ډیره رڼا کوي. حالا میرسیم به داخل سیت این موترها. سیت های لوکس و راحت این موترها را به جایش بانیم که این موتر با سیستم کروز کنترل فول آپشن آراسته شده است با یک LCD کلان در پیش روی و 2 LCD کلان در سیت های پشت سر. گیرباکس این موتر اتوماتیک و دنده‌ای ساخته شده است که هر کدام را شما دوست داشتین میتونین از آن برای خود استفاده کنید. و اگر وسایل اضافی داشتید و میخواستید آن را حمل کنید، میتونین سیتای آخر را قاط کنید، وسایلتان را در پشت سر موتر خود بگذارید و آن را حمل کنید. او هیرمو نشي چې د دې موټرو د نوي تولید شوي ماډل قیمتونه له $15,000 شروع دي. ملګرو که مو ویډیو خوښه شوې وي او څه نه څه معلومات مو ترلاسه کړي وي، نو هیله ده چې ویډیو در سره لایک کړئ.